څلور کارونه چې که یو سړی خپلې ښځې سره خپلې مېرمنې سره کوي په خپل کور کې کوي نو هغه کور به د خوشحالو ډکېږي، ښځه به مطمئنه وي او ښځه به د خپل خاوند نه ځان قربانوي. دغه څلور یا پنځه کارونه کوم دي؟ دې دپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ستاسو په ژوند کې ستاسو په علم کې به ډېره لویه اضافه وکړي. دوستانو، په دغه څلورو کارونو کې لومړی خبره دا ده چې خپلې ښځې ته وخت ورکول دي. یو سړی چې د بهر نه راشي د مسافرۍ نه یا بهر کار کوي او ماښام راشي نو په کار ده چې خپلې ښځې ته وخت ورکړي، په موبایل کې ځان مصروفه نه کړي، ځکه چې په دې موبایل مصروفېدو سره ستاسو ترمنځ مینه کمېدلی شي. دویم دا چې خپل بچو ته وخت ورکول دي. خپل بچو ته وخت ورکول هم ډېر ضروري دي. اگر که دا به یو عامه خبره تاسو ته ښکاري، خو که یو انسان خپل بچو ته وخت نه ورکوي نو بچي ترې هم په زړه کې یو قسم نفرت پیدا کوي. او دریم دا خبره چې اکثره وخت سړی د مسافرۍ نه ډېر وخت پس کور ته راشي نو په دغه دوران کې ښځه هم غواړي چې خپل خاوند سره په مینه محبت باندې کوروالی وکړي، ځکه چې هغه هم ډېره وږې تږې وي ورته، نو په کار دی چې د ښځې دغه خواهش ورپوره کړي. څلورم دا چې خاوند ته نه دي پکار برناحقه د ښځې مور پلار یا د هغې نور خاندان په بده یاد کې وکنځي، ځکه چې دې سره هم د مینې کمېدلو یو ډېر لوی امکان وي چې ترمنځ یې مینه محبت کم شي او نفرتونه را پیدا شي. او پنځم دا چې ښځې ته هم پکار دي د خپل خاوند د هر ضروري او جایز خواهش چې کوم وي د هغې خیال وساتي، داسې نه چې خاوند ورته یو خبرې دپاره آواز وکړي او د نه توقع ساتي او دا ورته بیا انکار کوي، نو داسې نه دي پکار. دوستانو، دې خبرو ته خیال کول پکار دي. که تاسو د دې خبرو باندې عمل وکړو یقینا ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. دې سره سره نور معلومات به هم موږ تاسو سره په آینده ویډیوګانو کې شریکوو چې د هغې په مرسته باندې به ستاسو په علم کې اضافه کېږي او تاسو به ډېر څه نوي زده کړئ. نو دې لپاره زموږ هم دا چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هم زموږ نوي معلومات، تازه ترین ویډیوګانې او اپډیټ تاسو ته په وخت میلاویږي. تر بیا راته اجازه راکړئ. د خپل ځان، د خپل فیملي او د خپلې کورنۍ خیال ساتئ. الله حافظ.